دا کومې مقالې چې محترم اساتذه ولیکلي دي دا به د افغانستان په دې ځوانانو کې، په دې سیاحینو کې، په دې سیلانیانو کې یو نوی بدلون راولي. بدلون به دا وي د منظرې تر څنګ به د اعتبار معنا او د عبرت معنا هم د ځانه سره واخلي. انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی. دا خو زموږ د شریعت اصل دی چې مباح عمل په صحیح نیت باندې عبادت ګرځېږي. هم دې منظره وکړي، هم دې د الله تعالی جل جلاله په مخلوق کې فکر وکړي. نه بیا وخت ضایع، نه بیا مصرف ضایع، دواړې استفادې به وشي. نو دا تاسې چې کوم تحقیقات کړي دي د دې یوه تحقیق نه ماته دا ښکاره شوه چې د قدرمنو اساتذو په تحقیقاتو کې به شرعي مسیر مختاره شوی او هسې څه به وایي چې زموږ ځوانان یا کم خارجي خلک چې افغانستان ته راځي هغه به هغه شرایط نکات چې ضرور دي هغه په نظر کې نیسي. همدا ډول هغه خارجي اتباع چې افغانستان ته د سیاحت دپاره راځي، شاید ستاسې په مقالو کې دا شی هم چې د اطلاعات و کلتور قدرمن وزارت به ستاسې د څېړنو و تحقیقاتو څخه سالمه استفاده وکړي. دا به هم پکې راغلي چې ګورئ هر خارجي غیر مسلم چې افغانستان ته راځي دا صورت باید په داسې شکل نه وي، کردار په داسې شکل نه وي چې هغه د اسلامي شاعرو په هغه کې اهانت کېږي، هغه ته په سپکه باندې کتل کېږي. دلته به زموږ د شاعرو، زموږ د نظام، زموږ د اسلام اصول مراته. نو دا یو ښه ګام دی چې قدرمنو استادانو اخیستی او د بدخشان پوهنتون رهبري دا کوم موضوع انتخاب کړې ښه موضوع ده. الله پاک دې اجر ورکړي.